د یاران تلویزیون خواږو معززو لیدونکو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه وئ او جوړ به وئ. ملګرو په همدغه ویډیو کې یو داسې افغان ستوری درپېژنو چې ډېرې تیزې زر منډې او 4 سیلیزې په راکړې چې دا به کوم افغان ستوری وي او څه ډول او په څومره وخت کې دغه زر منډې او 4 سیلیزې په راکړې دي. راځو په همدغه ویډیو کې دغه ستوری درپېژنو، خو لطفا همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د کورنۍ کرکټ اتل منیر احمد ته لا هم په ملي لوبډله کې نه چانس ورکول شو او نه هم چانس ورکول کیږي. د غازی امان الله خان په کورنۍ ورځنۍ کرکټ لوبو کې د بوز زون لوبډلې لوبغاړی منیر احمد کاکړ د 4م ځل لپاره سیلیزه ووهله او په درویش لوبو کې تیز 1044 منډې په راکړې. منیر کاکړ د دې سیالیو په لړ کې 15مه نیمه سیلیزه هم وهلې ده او په ټوله درویش لوبو کې د منډو جوړولو اوسط خورا لوړ اویا دی. د دې ترڅنګ منیر احمد کاکړ په 4 ورځنۍ یا فرست کلاس درویش سیالیو کې هم 15 سیلیزې وهلې دي او غوره لوبه یې 210 منډې ترسره کول دي. په دې سیالیو کې د نوموړي د منډو جوړولو اوسط بیا 80 دی چې دا هم لوړ اوسط بلل کیږي. منیر احمد کاکړ د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې اوس مهال د بوز زون لوبډلې سره لوبې کوي. کاکړ د رستا لاس توپ وهونکی دی او ډګر ساتنې پر مهال د وکټ ساتنې دنده هم ترسره کوي. نوموړی درویش کلن دی او تر اوسه د امو زون او افغانستان د 19 کلنو لوبډلې لپاره لوبېدلی دی. په دومره ښه استعداد سره نوموړي ته په ملي لوبډله کې لا څه په الف لوبډله کې هم د لوبېدو چانس پوره نه دی ورکړل شوی. منیر احمد په تیر 2013 اسیا جام کې د ملي لوبډلې سره مل و، خو کرکټ بورډ په هیڅ یوه لوبه کې هم ونه لوباوه.